پوهنتون دې وي در پاتې نظم. لیکوال اسماعیل لاروی، غږ روزالدین حق پرست. غریبي او پوهنتون ویل ناممکنه دا خبره، د لیلې په دیوالونو کښلې چا زما خبره. غریبي او پوهنتون ویل ناممکنه دا خبره، د لیلې په دیوالونو کښلې چا زما خبره. زه چې دا خبره وینم حقیقت راته ولاړ وي، د تربور سړي په شانې خپل غربت راته ولاړ وي. چې سهار له خوبه جګ شم څو زوی مړي راته یاد شي، په سوچونو لمونځ کوم چې پوروړي راته یاد شي. بیا سهار د یو لګیا یم مایوسۍ راټولومه، دا د نن ورځې سلګون به بیا له چا راپورومه. بیا به کوم یو ټولګیوال ته وایم پور را سره وکړه، د زړو پورو د پاسه یو څه نور را سره وکړه. سمستر په خلاصېدو دی، رخصتي ده را روانه، مزدوري مې پیدا کړې ستا د پور کیسه اسانه. ټولګیوال دې مهربانه وایي نن خو به پور درکړم، خو یوه خبره واوره که نور هم غواړي نور درکړم. وایم زار دی له خبرې یوه نه یو سل خو وایه، وایي بله خبر نشته د دیوال خبره وایه. په دیوال باندې چې ګورم کښلې چا زما خبره، غریبي او پوهنتون ویل ناممکنه دا خبره. زه چې دا خبره لولم ټولګیوال ته شرمنده شم، د زړو جامو دننه دوړې دوړې شم میده شم. ټولګیوال په ځای شي پاتې، ټیټې سترګې ترې روان شم، مایوسي را سره مله وي د پخوا نه لا پریشان شم. داسې فکر را پیدا شو اراده مې شوه بدله، راځه نن دې درس ته مزه څلور لارې لور ته ځغله. هله هله وخت نا وخته چې خانان بیا را رسیږي، چې له ټولو مخکې لاړ شم مزدوران بیا را رسیږي. واه واه تور موټر خو بریک شو، د خدای فضل بخت مې ښه دی، سپین کالی ورپکې ناست دی، خدای زده خان دی او که څه دی. وایي ژر کوه راخېږه ډېرې مه کوه پوښتنې، تر ماښامه وهل کېږي دمې باغ کې وچې ونې. د نن ورځې روزانه ده 3 سلګونه به دې بس وي، که راخېږي نو راخېږه، که دې خوښه که دې وس وي. ناشکري به دا کوم چې زه به بله کړم خبره، 3 سلګونه روزانه ده څه به بله کړم خبره. راځه ژر ورسره خېږه ډېرې مه کوه پوښتنې، تر ماښامه وهل کېږي دې باغ کې وچې ونې. د نن ورځې مضامین مې ګرځي زړه کې لکه ستنې، ماتوم په خولو تنده تر ماښامه وهم ونې. دا دی بیا ماښام راخور شو، بیا هغې لیلې ته ځمه، ماخوستن به وررسېږم تږي تورې شپې ته ځمه. انتظار به راته ناست وي د کوټې انډیوالان مې، د ستړیا بار مې په ولو رسولی نشم ځان مې. ویده شوي مې ملګري زه د شپې کوټې ته راغلم، چې سهار وم ترې وتلی بیا هغې کوټې ته راغلم. په درنو خوبو ویده دي د کوټې 5 ملګري، زما برخه ډوډۍ پاتې څومره ښه وي ښه ملګري. بیا ویده شوم په سوچونو چې سبا ته به څه کېږي، مزدوري دې کړي خدای ورکه پوهنتون ته مې زړه کېږي. بیا سهار دی بیا راویښ یم، بیا هغه خبره لولم د سقراط له ترخو زهرو نه ترخه خبره لولم. لرې نه ده چې ترې لاندې بیا سرې خبره لیکم، پوهنتون دې وي در پاتې سم لیلې خبره لیکم.